په ټولنیزو چارو کې د ولایت مرستیالې حبیبي کاکړ په مشرۍ په دې ولایت کې د کرنې او خوړو خوندیتوب کمیټې میاشتنۍ غونډه ولایت مقام کې ترسره شوه چې پکې د بیلابیلو دولتي او مرستندویو ادارو مسؤلینو ګډون کړی د مرغدارۍ او مالدارۍ ملي پروژې مسؤل وویل زرګونه کورنیو ته په ګوشتي کوټ دور بابا او خوږیاڼو ولسوالیو کې 30 کیتې هګۍ اچونکي او درینور او کوز کونړ ولسوالیو کې 1500 کیتې غوښه لرونکي چرګان 50 کورنیو ته ویشلي دي. نوموړي زیاته کړه همداراز په سره رود ولسوالیو کې د ماهیانو د تولید فابریکه جوړه کړې چې د 2 میلیونه د ماهیانو د بچیانو د تولید ظرفیت لري. هغه وایي د دې ولایت په 12 ولسوالیو کې په 1014 جریبه ځمکه کې بیلابیل باغونه په 15 ولسوالیو کې 290 کورنیو ته وړې باغچې او 15 نور ولسوالیو کې یو 50 نور وړې شنې خونې جوړې کړې دي. غونډې ته د یونیسف اداري استازي وویل د خوارځواکه ماشومانو لپاره 129 د تقویه مرکزونه فعال ساتلي چې هر اونۍ یادو ماشومانو ته په منظم ډول توکي ورکول کیږي. د امیر روغتیا استازي وویل 10 سلنه ماشومان او 40 سلنه میرمنې په دې ولایت کې د یوډین لرونکي مالګې د استعمال څخه محروم دي. په ټولنیزو چارو کې د ولایت مرستیالې حبیبي کاکړ د کرنې او خوړو خوندیتوب کمیټې غړو د ترسره شوو فعالیتونو څخه ستاینه وکړه او ټینګار یې وکړ چې د تکرارو مرستو څخه مخنیوی وکړي او لا هم بېوزله او مستحقو کورنیو سره ورته مرستې ترسره کړي.